ننګرهار په شپږو ولسوالیو دور بابا، نازیان، اچین، خوږیاڼي، هسکه او کوز کونړ کې 10 روغتیایي مرکزونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي یادو روغتیایي مرکزونو کې د مور او ماشوم د روغتیا سربیره د خوارځواکۍ اړوند خدمات هم وړاندې کیږي. د شریف په خبره یاد صحي مرکزونه د یونیفام موسسې له لوري د 480 امریکایي ډالرو په مالي لګښت د جیک موسسې په تخنیکي همکارۍ سره جوړې شوي دي. لسې پیچې جوړېږي په شپږو ولسوالیو کې جوړېږي او دا به اولي خدمات وړاندې کوي چې هغې کې د مور ماشوم خدمات دي. نور خدمات دپاره راتلونکي موږ د دې دپاره زمینه برابرو چې د دې دپاره نور خدمات هم په دې کې شروع کړو او د ولس رسیدګي ورته ورسیږي. د هر یو کلینیک او دې باندې مصارف چې د روغتیا طرف نه مصارف راغلي 4.4 ډالر مصرف یو کلینیک باندې راغلی دی. د دغه روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتونو وړاندې کولو معین مولوي عبدالولي حقاني وایي لرې پرتو سیمو ته د صحي خدماتو رسول د یاد وزارت په لومړیتوبونو کې دي او په همدې موخه د هیواد په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د ولسوالۍ په کچه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د مخکې دولت له طرفه چې کومې نیمه کاره پروژې پاتې شوې وې نو هغه دلته که په ننګرهار کې وي یا په نورو ولایتونو کې وي کوم یو روغتون چې وي هغه ټول په دې کې داخل دي چې نیم کاره وي هغه ټولو پروژې به دلته انشاءالله سر ته رسیږي. په ننګرهار کې هم افتتاح شوې ده، کارونه په روان دي همدا قسم ته په نورو ولایتونو کې. بلخوا د کوز کونړ 2 تنه قومي مخور حاجي نظام ګل او ولی جان هم د روغتیایي ځالو په جوړېدو خوشحاله دي او وایي د صحي مرکزونو لرېوالی د میندو د مرګ سبب ګرځېده چې د یادو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره یې ستونزه حل شوه. والله که د دې سره دا قدرت چې دوی خپله زنانه خپل ماشوم د دې نه کنه د نږدې BHC است د کامي کلینیک یا د خیوې د CHS ورسوي او نن په داسې حالت کې قرار لرو نو خلک ډیر خوشحاله دي. د امارت اسلامي سره سم زمونږ د کلینیک جوړ شو او مشکل هم رفع شو. موږ د کارکوونکو نه ډیره مننه کوو، ډیر په صداقت او ایماندارۍ سره خپلې دندې سرته رسوي. د یادولو ده چې په تیرو څو میاشتو کې په ننګرهار کې د څو هغو روغتیایي پروژو چارې چې له تیر نظام څخه نیمګړې پاتې وې د رغولو چارې پیل شوي.